دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو مشہور حدیث دے او یو وڑغن دی جملہ دا واقعی کی دیر لوی فلسفہ دا انسان دیر لوی کامیابی دا اشارت دے دا حضور پاک پا صفاتو کی یو صفت داو چی دے با جوامع الکلمی خبر بے وڑی خو حکمتون با پکی دیری یو حدیث تنمو علماء گنش میر مسئلی رو باسی دا یو حدیث تے دین دا مسئلہ روزی دین دا روزی دین دا روزی دین دا روزی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی صفت تے دا سی دا نور زمون خبری اگدیوی مقصد پا کی پوٹیوی او دا حضور پاک خبری لنڈیوی مقصد پا کی دیری لکہ دا یو مثال دا تاوے دا حضرت انس رضی اللہ عنہ یو معشوم رو پوٹینے رکوٹے آغا سر بلبلو پاغی لوبے کولے بلبل مدینہ شریفہ کی معشومان دا مرغے ساتی نیوزل حضور پاک آغا تاو فرمائل یا ابا عمیر ما فعل النغیر دا پوٹی جملے ہوئے یا ابا عمیر اے دا عمیر خپلارا عربی کی دا ابو عمیر دو معنی دی دا طالبان پہ فیگ عمیر دا تصغیر دا عمر دے او اب دا عربی جبہ کے دا خاون دا صاحب پا مانا مستعملے گی نو یو خدا چے اے دا عمیر پلارا دویم دا چے اے دا لگ عمر خاون دا دوان معنی اے دے ما فعل النغیر ابو البل دے سکر اس دا پوٹے ٹکی دی تاسو بورید لیکن زمون علماء دا دین دیری مسئلے رو باسی یو مسئلے دی دا رو باسی چی یو مشر معشوم سرا خوشتبی کولیش دا دی حضور پاک دا انس دیرور سرا خوشتبی اکلا معشومانو سرا خوشتبیتی کولیشی یو دی دا معلوم شو دویم تی دا معلوم شوا چی پا کلام کی دا پا خبرو کی دا طالبان پی پویگی دا سی الفاظ رولل چی دا غی یو بل سر آخر قافیہ ردیف پا شیر کی وی او فاصلہ وطوی دا سی الفاظ رولل چی غا دا یو جملہ دا بل سر خشتو لگی پختو کی دا سو ایما یا ابا عمیر دیکھیں ریر علی آخرہ کی یہ اور ما فعل النغیر آخر کی یہ اور یعنی دا سی یو خبر دا خلین استل چی مزیداری خشتی دا سی الفاظ دام دا استیشی بل تیسا معلوم شوا بل دا معلوم شو چے با مدینہ شریفہ کے اخکار ساتلے شی بعض حضرات وی علماء پا مدینہ کی نبوٹے پرے کہنا بخکار ساتے دتا وی ابو عمیرہ بلبل دے سکا نو گورا بلبل خو یو اخکار دے معلومی کی چے پا مدینہ شریفہ کے یو ساڑے اخکار ساتلے شی دویم اخکارم ساتلے شی انکا اخکار مارغ ساتلے شم کنشم ساتلے او ساتلے شی دے دے معشوم مارغ ساتا او پیغمبر علیہ السلام متدونو چلکا دا مارغان والی ساتے نا مارغ ساتلی شی خو یو خبر پا مارغانو کی واورے یو دا سی مارغ ساتلی دا سی چی اگا مارغ سر خلق ظلم کئی زیادے و سر کئی دا بیا گناہ دا او یو دا سی قسم مارغانی پا دی مارغو کشتا کہ اگا دی پری خودل لپیشوگانی خوری اگا کدی دی پسل کی پری خودل دا نور حیواناتی خوری اس دا سی مارغان کا یو سڑے والا غٹ پنجر جوڑا کی جی تکلیف وطنی و خوراک والا ورگئی بالکل ساتلی شی یا کمتر ساتلے کمتر خود سو پہ زور نہ کئی کمتر پاسی اگردی واپس اغخپل زیل راشی دا خیر دی پروانشتا خود امارونو یو خبر پخکار کشتا گوارے نبی علیہ السلام فرمائے جو سو کم دا خکار شوق کئی دا کی بدا عبادت نو دا خدای دا ذکر نا غفلت پیدا کی گی خکاری سالی ار وقت بدے سوچ کی جدا بکل اخکار لازم دا اخکار بکل اکم ال تخکار دی او دل تر مانزه وقت شو او کدا منس کوم خدا مرغیران بے درکه کیږي راشه ورپسې ځه ګرځي ورپسې ډازم په کوي په جالونم خلا جال می غردول دي کدا اوس نه کاګم خدا کبان نه خرابېږي او ال تر مانزه وقت ته ذکر فکر د الله یاد مز دین غفلت پیدا کوي خودونه معلومه شوا که یو سړی په اخکار ظلم نه کوي زیاته په نه کوي خوراک او بول پورا ور کوي او د ساتینو ساتلی شي دی حدیث نه معلومه شوا بل دې معلومه شوا بل دا
چې یو ماشوم د لا واده نه دی کړی او هغه ته وایي د پلان کې پلاره زمونږ د طالبان په پوهېږي دې ته حسن تفاول وایي حضور پاک یا ابا عمر ای د عمر پلاره څه مطلب چې خدای دې دله زوی درکړي ښځه به درکړي ځواني دې درکړي زوی دې درکړي د هغه به عمري او زه درته اوس نه د عمر پلار وایم نو په هلکانه کې او په ماشوموالي کې هم دې ته عربیان کونیه وایي دی ښودی شي بل دې څه معلومه شوه د رسول الله مبارک یو پیشنګویي د لږ عمر خاونده او مقصې وشوه هغه هلک په ماشوموالي کې وفات شو ماشوموالی کی وفات شو داسې قسمت د حضور پاک په صفتونو کې یو صفت دا دی چې دا خو ما دې کې طالبانو یو درې خبرې نورم دي خو په هغې تاسو نه رسئ دا زمانونو د پیغمبر علیه السلام صفت و چې خبره به لږه وه الفاظ به لږو مقصد به پکې ډېر زیات نو دا یو حدیث اوس فرمایلی چې دی درته ویم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به وی هغې پورې یو سړی سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې خواهش د دین تابع کړي ما جئت به قرآن سنت ما چې کوم څیز راوړی دی قرآن و سنت چې دا خپل خواهشات د هغې تابع کړي دا مسلمان او که دا خپل خواهشات د دې تابع نه کړل دا د مسلمانه د رنگ نه او د مسلمانه د خوشبو نه او د اسلام د حسن نه او د اسلام د خشتخ کلی صادر نه دی بار وته په زمانونو د دې مختلف قسمونه دي نن موږ څه چل شروع کړی دی نن ټول د خواهشاتو جنگ نن شریعت یو طرف ته کړی دی موږ خواهش مو مخکې کړی دی شریعت دی خواهش مخکې خواهش د خېټم دی د ډوډۍ خواهش د مکان هم دی چې ځان له ښه بلډینګ جوړ کړم خواهش د موټر هم دی چې ځان له ښه موټر هغې نه ښه موټر هغې نه ښه والم د ټولو بچو مې دي وي د ټولو زمانو د ټولو رونو د ټولو ریرونه دي وي دا هم یو خواهش دی دا هم خواهش دی د ښځو خواهش مختلف د خواهشاتو یو فرس زمونږ په دې سترګو کې پروت دی دین مو یو طرف ته کړی دی خواهش بل طرف ته کړی دی دې ته خواهش پرستی وایي نن دنیا په دې لګیا ده نن سحر نه پلار ماشومان پاسئ منځ ورته نه ښیي ذکر ورته نه ښیي د خوب د پاسېدو کلمه ورته نه ښیي منځ ورته نه ښیي خدای ورته نه ښیي عقیده ورته نه ښیي اخلاق ورته نه ښیي بس اله شابه بچې سکول نه وخته دی اله ګاډی را روان دی بچې شابه سکول نه وخته دی اله ماشوم پوزه بیګي جاړي نه شابه له بچې شابه جامې ورته واچي پتلون ورته ور واچي او بیا موټر کې کینې بوزي چې چا وس رسي یا ګاډي کې ورته پیسې ورکوي ترانسپورټ فیس او هغه سکول ته روانې ځي او مازدیګر چې بیا راشي بچې پاړی دې روا بچې سکول کې درته سوخل ټیوشن ولا نسا دا تاسو د کې بچې ماسپخین منز مازدیګر منز ماخام منز ماسختن منز الله تام مخکول پکار دي کنه دي الله یې ټول بچې مونږ په دغه لین ولا چولې دي چې پیسې وګټا بچې ګوري چې خر د خرک کمی نو څه شه دي وګي د پرې کول دي دا وته مونږ باقي متل خولې دي تر ځوي ته دی وګوره کنه څنګه بنگله جوړه کړې هغه ماما ځوي ته دی وګوره کنه هغه ونډي ته دی وګوره کنه څنګه مزیدار بنگله ده څنګه موټر دی اله بچی تکلا شه ګوري خر د خره کمی غوګي د پرې کول تکلا شه هغه په سوچ کې پروت ته چې زه څنګه پیسې پیدا کم دا چا جیب وا غلاو کم سرکاری نوکرۍ کې کرپشن وکم رشوت والم دکانداریم ګډونو کم دوکاو کم گاکوام خو چې سوک علال کم پیسہ پیدا کم خو چې هغه تربور نه یو دوه غزو چته بنگله جوړه کم داغه غټ اعلی مزیدار موټر والو داغه ذهن کې د ماشوم دا ذهن سپینی دا دماغ پاکی دا ول موږ دقه نه ډکړي دي دغه سوچ کې روان پیسہ پیدا کوم په دې سوچونو فکرونو کې پروت ته داز پلان کې مړ شو جنازه لاړه بنگله پاتې شو خواهش پرستی شروع ده سم نشته فیسبوک دیو د خزو تصویرونه دي موبایل دیو د جنکو تصویرونه دي موبایل دیو فلمونه دي موبایل دیو
الله خپکول دی. الله الله الله. موبایل دی او د خدای سره مقابله ده. موبایل دی او د رب سره مقابله ده. موبایل دی په دې سترګو چې مال الله را کړی دي په هغې د الله سره مقابله ده. په دا غوږونو چې مال الله را کړي زه الله سره دشمني کوم په موبایل. فیسبوک دی او موبایل دی. نن خو د ټولو نه لوی شی دا دی افرأیت من اتخذ الهه هوا. اوهو الله وایي څه وایي؟ وایي د خلکو خواهش خدای کړی دی. خواهش یې څه چې جوړ کړی دی؟ خدای جوړ کړی. خواهش لاندې کا ګوره چې الله څه کوي. لاندې کا خواهش پیغمبر مخکې کا. خواهش لاندې کا او ما جئت به قرآن مخکې کا. ته ګوره که ته د ډوډۍ نه مړ شو راشه ما په دې مخ لاړې وتو کا. که تا له عزت خدای در نه که راشه ما په دې مخ لاړې وتو کا. دا خو مونږ ته ښکاره دي ښکاره. مثال به درکړم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضور پاک د غلام بچی حضرت اسامه. هغه اسامه چې یو ځل د رسول الله مبارک په پتون ناستو. زید ښکلی اسامه د رنګه تورو. زید محبوب و محبوب. پیغمبر مبارک چې غلامانو سره کم سلوک کړی دی که نن موږ خپلو نوکرانو سره خپلو همسایګانو سره او خپل ما تحت ملازمینو سره او خپلو چپړاسیانو سره دغه سلوک وکړو قسم په خدای دنیا کې به جنتي. د غلام بچی د رنګ نم تور دی په دا پتون ورسره ناست دی پوزه اوبه ده. رسول الله مبارک په هغه لاسونو چې قیمت د عرش نام اوچت دی راضی او د دې اسامه پوزه پې پاکوي. عایشه بیبي وته الله رسوله ما ته پرېږده چې دا پوزه وله زه پاکه کړم. وینا عایشې دا به زه پاکوم. احبه فاني احبه. د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی. په دا پتون به کښېنه او د مریض وې پوزه ورته پاکوي. څوک؟ عقاید و جهاد. د سره مینه کوه زما ډېر خوښ دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې امیر المؤمنین شو بادشاه شو نو تنخواه به مجاهدینو له ورکوله. فوجي جرنیلان او فوجي مجاهدین هغې له به تنخواه ورکوله. نو زوی د عبدالله ابن عمر هغه ورته بابا ما له تنخواه کمه راکې اسامه له ډېره ورکې. ولې؟ دې معنی کم جهاد ته مخکې تللی دی. دې معنی کم میدان ته مخکې تللی دی. ما کم میدان رستو کړی دی او دې مخکې شوی دی. د معنی کم میدان ګټلی دی خو چې کم دی د دې زه ځم. کم میدان دی چې د رستو یم دې مخکې دی. دله ولې تنخواه زیاته ورکې ما له کمه راکې؟ عمر ورته وایي عبدالله ابن عمر ته زما زوی زما محبوبې زما ښکلا یې. دا د رسول الله مبارک ښکلا ده. د رسول الله مبارک محبوب او د رسول الله مبارک ښکلا به زما په ښکلا مخکې وي که نه؟ وبکې داسې د خواهش پرستی زمانه کې به وکې داسې؟ نه نه په خپله چرګ وخوري په خپله خوراک وخوري او چې کومې نوکر دی چپړاسي د تشه خوروارو مخکې کښه به خوره ډکېږه. او دغه عبدالله دغه عمر فاروق دی صادرونه ولا رالل صادرونه نو تقسیمولی په مدینه کې. نو چا ورته وی ستا بیبي ده د رسول الله مبارک نه سوی ده ام کلثوم بنت علی د علي لور د هغې له ورکه. دا حضرت عمر په دې اخري زمانه کې حضرت علي ته وی علي وی ستا لور د ام کلثوم ما ته به را په نکاح نه کې. عمر مې زیات دی دا کشره ده خو یو ارمان مې دې پړه کې چې که دا جینۍ ما ته را په نکاح شي او موږ له خدای بچي راکړي نو په هغه بچو به زما د حضور پاک نسب یو شي. خلک وایي دا د عمر بچی دی او دا د رسول الله مبارک د بیبي فاطمه هم نوسی دی د حضور پاک هم بچی دی. هغه ماشوم به نجیب الطرفین بشي. پلار د طرف نه مور طرف نه به نسب به یو شي. ارمان مې دی. عربو کې دا رواج هغه زمانه کې نو اوس هم نشته که هلک او جینۍ راځئ مور پلار یې راځئ نو که عمر کې فرق نه وي نو پروا نشته. علي صاحب ورته وایي امیر المؤمنین هغه جینۍ به دې خوښه شي. نو په شریعت کې قانون دا دی چې کومې جینۍ سره څوک نکاح کول غواړي نو د هغې مخ ته کتی شي. مخ ته خو دا خواهش په بنیاد به ورته نه ګورئ. په دې بنیاد به وګورئ چې دا جینۍ ما سره مناسب ده خوښه مې ده که مې نه ده خوښه. مخ ته ورله کتی شي
او که د خواهشاتو سوچ ته راځي نه هغه دفع کوه. نو علي صاحب ورته وي یو څادر ورکوم درلیږم، نو ته وګوره که دې خوښه شو نو زما هم دا خواهش دی چې تا لې په نکاح کوم. هغه وی ښه. ام کلثوم ته علي صاحب وایي د فاطمې لور ده، بی بی فاطمې رضی الله تعالی عنها، وی بچې دا څادر امیرالمؤمنین له 100 عمر له وی بابا مې را کړې دا دې خوښ دی که نه دی خوښ؟ دې څادر یوړه امیرالمؤمنین دا څادر مې بابا را کړی دی وګوره خوښ دی که دی نه دی خوښ. نو عمر کې ډېره حیا وه، هغه د دې جینۍ مخ ته نه شو کتی حیا د وجې نه، نو خپو ته یې وله کتل چې ودرېږه د خپو نه بس اندازه معلومه کړو، خپو ته به وګورو. جینۍ پې پوه شوه، ورته وی امیرالمؤمنین وی زما څادر دې پرېښو، زه خو څادر مې درته راوړی دی، هغې ته نه ګورې زما خپو ته نیغ نیغ ګورې. قسم دی که امیرالمؤمنین نه وی چې دا سترګې مې درنیستې وي. هغې کې هم ډېره حیا وه که نه، د بی بی فاطمې لور ده. د بی بی فاطمه کې څومره حیا وه. یو ځل حضور پاک سره ناست سره میاشت ختلې ده، رسول الله مبارک ودی فاطمې میاشت ختلې ده، دی ونه کتل سر یې ښکته. فاطمې تا ته وایم میاشت ختلې ده، دی بیا سر ښکته بچې میاشت. وی بابا د الله رسوله زه خو د درېمې دویمې څلورمې میاشت ته نه ګورم. ولې بچې؟ وی دې وخت کې سړي ورته ګوري زما د سړو نظر په دې میاشت یو ځای کېږي. راشه د 14مې صدۍ مسلمانانو ته، راشه د ټقارو کېړو ته، راشه بربنډو خپو ته، راشه بربنډ ګریوان ته، راشه بربنډ سر ته، لیچو ته. هغه جینکې نن فخر کوي، نن په برقع زمونږ لوڼه خویندې شرمېږي، نن په حیا زمونږ لوڼه خویندې شرمېږي. او دې پکې زما د سړو نظر دی وخت کې سړي ورته ګوري که نه د دویمې د نظر یو ځای کې. شریعت کې هېڅ منع نشته، سړی هم دیوال ته ګوري، ښځه هم ګوري، هېڅ ممانعت نشته. لیکن دا د هغې حیا وه چې پیغمبر مبارک ورته وي وګوره نو بیا ګناه خو نشته، لیکن دا د هغې حیا وه. او چې کله مړه کېده که نه بی بی فاطمه نو وصیت یې وکړ چې زه مړه شم او زما جنازه وړی، یو خو د شپې زما جنازه وړی، دروازې به نه وړی، او بل زما د جنازې د پاسه دا ډولۍ اوس خلک اچوي که نه د زنانو، دا مخکې حبشو کې دا رواج و دلته نو. وی زما په کټ د پاسه به لرګي کېدی، د لرګو د پاسه به څادر واچوی چې زما کفن هم څوک ونه ویني. د رسول الله مبارک لور ناجینه کې اقا حیا پرته ده. زما رونو خدای دې زمونږ خویندو لونو له حیا ورکړي. دا هم خواهش پرستی ده چې نن جینۍ بربنډ سر خوښی، دا هم خواهش پرستی ده چې نن جینۍ بربنډ مخ او بربنډ سټ خلکو ته ښیي، دا هم خواهش پرستی ده چې لیچې ښکاره کړي دي، لاندې خپې ښکاره دي. ای د خدای بندې الله ښکلی وجود درکه، د دوزخ په اورې ولې سوځې؟ الله خشته مخ درکه، الله ښکلې ډانچه درکړه، الله ایمان دله پړه کې واچو، الله د مسلمان مور و پلار نه پیدا کړې. دا وجود خو زما د دوزخ په اور نشي پیرزو، ستا ولې پیرزو شي؟ دا وجود به په قبر کې په کوتکو والی کېږي. ولې ظلم کې؟ ولې خلکو له د زنا دعوت ورکې؟ ولې د الکانو سترګې ځان ته را مخامخ کې؟ ولې په لاره په داسې انداز ځې چې سړي درته وګوري؟ دغه جینۍ چې دا په فیسبوکونو باندې په موبایلو کې او دا په لارو کوڅو کې داسې حرکتونه کوي چې ما سره سړي را مخامخ شي، د دې سوونو زرګونو سړو د سترګو د ژبې د زنا ګناه دې وګټله. څه کې په کوم طرف روانه؟ یو خو به خدای نه منې، یا به رسول نه منې، یا به خدای او رسول نه منې. او دغه هلکان چې د پردو جنکو ته ګوري، الله اکبر. حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر دی او د زلیخې کور ته لاړ، د زلیخې کور ته، او زلیخه پې مینه شوه، بس لنډه پښتو کې به ته ویم، د زلیخې خوښ شو، مینه شوه پې. لیکن یوسف علیه السلام په دې خپلو سترګو زلیخې ته نه کتل، دی چې به کله ته نظر به ښکته اوس خو یې نیکه ده،
او د وزیر لور ده او ښځه ده، خشته ده، حسنداره ده. او یوسف دلته راشه، یوسف دی به ورغې سر به ښکته کړي، دا کار وکړه دا کار وکړه، خوله ګډول راغوښتل. عاشقه ده پې په کور کې، ځان نه لرې نه پرېښودل. یوسف به ناست و سر به ښکته و، نه به کتل دی خپلې نیکې ته. یوسفه ما ته وګوره، داسې به وکتل زر به سر. ولې ما ته نه ګورې؟ څه چل شوی دی؟ لا پیغمبر نه دی، لا نبوت نشتا، لا کتاب نشتا، خو زړه کې د یوسف حیا پرته ده. زړه کې د پیغمبره نخې د مخ کې نه پرتې دي، نه ګوري ورته، سترګې نه مخامخ کوي ورته. اخر کې زلیخې ورغی او جال جوړومه او دې پنساوم دې ګیروم په دې جال کې ځانې ښه خشته که ښه ډولې یې که نه. هغه زمانه کې دا هر زمانه کې دا بیوټي پارلر دا رواج شته دی چې دا حسن او خشتوالی د جنکو خوښه وي او داسې کاریګران هم وي زنانه چې هغې جنکو له هغه حسن برابروي. ځان یې ښه ډولې که په محل کې دننه یو کوټه ده، په څو دروازو بنده کوټه ده، هغه یې ځان پسې بندې کړې. وغلقت الابواب وقالت هیت لک. قرآن شریف کې الله فرمایي غلقت الباب نه دی، غلقت الابواب، ټولې دروازې بندې کړې، جرندې ورته واچولې. زلیخه خپل کټ ته وخته ډبل بیټ ته او پکې کېناسته او چابیانې ځان سره کړلې. یوسف ته ویل راځه دې را دننه کو، نوکرانو ته وایي دروازې بندې کړې، چابیانې ماله راکړې. په خپل آخري دروازه بنده کړه، بله بنده کړه، بله بنده کړه. یوسف ته وایي دلته راشه. حضرت یوسف ته څه وایي؟ قالت هیت لک، راځه ځان. او لاول ته وایي یوسفه سترګې دې ډېرې ښکلې نه دي، ګوره دا هغه جال دی. وی او ښکلې دي، خو لومبې به دا سترګې پټېږي به. مخ دې ښکلې ډېر نه دی، وی قبر کې به ټولو نه مخکې دا خورې کېږي. لاسونه دې ډېر خشته نه دي، وی ټولو نه مخکې به دا چیپړېږي، دا به ختم شي. یوسف ما ته وګوره، نه ګوري. یوسف ما راغوښتې سلی نن، خبرې نه، نن به ما سره ګناه به کې. ما ته وګوره زه څومره خشته یم، زما لاس، زما خپې، زما وجود چې دا مطالبه د یوسف نه کوي. یو ټکي یوسف وایي هغه وخت کې علیه السلام، یو ټکي وایي قال معاذ الله، یا الله ما بچ که، معاذ الله، دا الله په ذات دنه امن غواړم، ما معاف که. دی وخت کې د انسان زړه کې چې د دنیا بزرګي، د دنیا نیک انساني، یو خدا چې الله بچ کړي، لیکن دی نه څوک نشي خلاصېدلی. د خواهش د انسان چې اوبراو شي، د حیوان شو. دی وخت کې انسانیت ختم شو، حیوان شو. دلته دی په ځان نه دی اوس، دی وخت کې دی په خپل قابو کې نه دی. دی وخت کې سلیمان ابن یسار د یو ډېر لوی سړی زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی. سلیمان ابن یسار ډېر ښکلی دی، ډېر خشته دی. زمونږ د حدیثو په کتابونو کې هم ذکر راځي. یو جنۍ ده چې هغه په دې علاقه کې د هغې نه ښکلې او خشته جنۍ بله نشته. او سلیمان ابن یسار یو ځای کې دې جنۍ سره ګیر شو، بس مجبور شو. یو ځای کې ناست و، د جنۍ پرې راغلو، د جنۍ ورته مخکې نه جال تیار کړی و، ځان یې ورته خشته کړی دی. او چې څنګه راننوت سلیمان ابن یسار نه مطالبه د ګناه وکړه. سلیمان ابن یسار دقه ټکې وایي ما ته وګوره، وایي څنګه خشته یم، څنګه ښکلی یم، نن به ما سره زما حاجت پوره کوې او ستا خواهش به زه پوره کوم. نه نه، دا چېرته کېږي، دا نه کېږي. او ما پسې خو خلک منتونه کوي، ما له خلک د دنیا پیسې را کوي، ما له خلک د دنیا دولتونه را کوي، تا نه زه خپله مطالبه کوم. او ته هم دقه ټکې وایي معاذ الله، د خدای په نوم ما بچ که، الله د نوم سره امن غواړم، لوی الله به مې تا نه بچ کوي. دا ټکې دا ډېر مضبوط ټکې دی. داسې وخت کې ته الله ته آواز وکړه، په داسې وخت کې ته خپل خواهش قربان که، او په داسې وخت کې ته رب العالمین ته رجوع وکړه،
ته ګوره خدای غیرتي بادشاه دی چې ته وایي دا ګناه مه کوه چې ته دې بچ کوې او که دې نه بچ کوې. نو یوسف علیه السلام ورته وایي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. دو معنی علماء کوي دا خو زما د مالک سره خیانت ته جي، ستا مالک زه غلام یم په کور کې دیره کړی، نو زه به ستا د مالک سره خیانت کوم؟ تا ته لاس اچول خو د خپل مالک سره او د خپل سردار سره خیانت دی. خو بله معنا وره داسې تعبیري معنا ده. قال انه ربي احسن مثوایا، اغا ذات چې دا ښکلی شکل یې را کړی، اغا ذات چې ستا کور ته یې راوستیم، د کوین یې راویستم او د بادشاه کور ته یې راوستم، دا خشته مزیدار وجود چې دا دنیا راته پسخېږي، اغا ذات سره خیانت وکړم، ظلم وکړم. انه لا یفلح الظالمون، ظالمان خو چته نه کامیابېږي. وایي پرېږدم دی نه، دروازه جننده ده، لازمن به دا ګناه ما سره کې، لازمن. نو موږ خلک خو به بهانه جوړو چې روز څوک بیا توبه به وسو کړو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام څه کوي؟ خپل وس کوي. ته وس کوه، باقي مدد د الله دی. خپل وس کوي، دروازې ته روان شو. چې دروازه کولو کې چرته ځې؟ چابیانې ما سره دی، تلې نشي. خو چې یوسف علیہ السلام قدم واغش، رب العالمین جرنده کولاو کړه، دروازه کولاو شوه. او سړي خورانه لاړ، داسې چلو شو، ورغرې وال د ته بله دروازه کولاو شوه، بله پروتوکول ورته میلاو شو. لکه یو بادشاه وزیر یو علاقې ته ځي که نه، نو دا نوکرانو ته دروازې کولاوئ چې بادشاہ ته دا تکلیف نه چې دروازه کولاو. دروازه ورته مخکې یو افسر خپل دفتر ته ځي، هغه چپړاسي راشي، هغه دروازه ورته کولاو کړي. رب العالمین په یو لوی پروتوکول کې وویسته، یو دروازه کولاو، بله 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 بله. او دې غر والي چې داسې چلو شو، دې کلک د لمن نه ونیوه. یوسف علیہ السلام په هغې کې زور ولګوله، منشلېده. او چې یوسف علیہ السلام بار و زلیخه هم ورپسې بار وتله. بار عزیز مصر زلیخې خاون ولاړ دی، دنیا خلق راغلی، دنیا خلق، څوک چا سره دستخطی کوي، او څوک سفارش دی، او بادشاه وزیرانو ته خلق راغونډېږي، ښځې دی او سړي دی، او دقسې په بد حال یوسف علیہ السلام مخکې دی او زلیخه ورپسې ده. بس د عزیز مصر سره وزیران مشیران دي، دا څه وشو؟ په شرمونو شرمېدم، حیا لاړه، زما ښځه په دې ډک مجلس کې دنیا ته رسوا شوه، د هلک نه لمن راکاږي، داسې وشو. نو اخو ډېره هوښیاره وه که نه، دا لوی خلک هوښیارانه مي. او ورته وایي ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. یوسف لاس را واچو، الزام یې په هغه ولګاو، ما ته لاس را چولی دی یوسف چې زه ورپسې شم، وتښتېد رانه، ما ته ځان خلاص کړه چې نه رانیوه مې وتښتېد، لمن نه مې لمنه وشلېدله، داسې را چولی دی. او بیا خاوند ته څه وایي؟ اوس به دې پته ولګي چې ستا عزت باندې څوک لاس اوچت کړي، ما ته لاس واچوي، ته به ورسره څه کوې؟ یا به جیل کې اچوې یا به مضبوط عذاب ورکوې. زموږ دا مفسرین لیکي وي دا جیل یې مخکې کړ، الا ان یسجن او عذاب الیم، جیل یې ور مخکې کړ، په عذاب یې نه شو پیرزو، جیل کې واچوه. ښه یوسفه زما آیات ریتلي وو، زما کور کې اوسېږي، زما نوکرې زما ښځې ته دې لاس اچولی دی. او ورته څه وایي؟ قال هي راودتني عن نفسي. بادشاہ سلامت دی لاس را چولې دی، ما نه مطالبه وکړه، دروازې بندې کړې وې، زه ترې خلاص شم. اوس دا چته مني عقل؟ ښه دروازه چې بنده شوه رالې څنګه؟ هلته چې څومره خلک دی ټول وایي نه جي دا بادشاه سلامت. او داسې موقع کې خلک بیا د بادشاه مرسته هم کوي، بادشاه سلامت بیبي پاکه ده، ښه بیبي پاکه دروانې ده. دا کم ځای کې دی چې دروازه کولاویږي او دی ته رامنډوي، دروازه بنده شي بیا دې را تښتېدی شي. الله پاک ګوره مدد کوي. یو مدد یې دا وکړه چې ګناه نه بچ کړه، دویم مدد یې څه وکړه؟ دروازې ورته کولاو کړې، دریم مدد یې څه وکړه؟ یو پروتوکول سره لاړ، څلورم مدد یې څه وکړه؟ څلورم
الله پارسی کې حکمتي کدا خاوند ته خبره نه وښکاره شوې سبا زلیخې بیا مطالبه کوله بیا به کوله ګیراو بلاس به ورچاو گناہ کې به مبتلا کېدو. اوس بل مدد څه کوي؟ یو ښځه د هغې سره یو ماشوم بچی دی او د مور پی خوري. یوسف وی دی لاس راواچو د لاس راواچو هغه ماشوم د مور سینه پرېښودله. وشهد شاهد من اهلها ان كان قمیصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. قميص ته یوسف وګورئ چې مخکې نه شلېدلی دی که وروستو؟ که قمیص مخکې شلېدلی نو دا زلیخه